او چې کله هم د مور نه ساه وخیږي او جنازې والي بیا ورته پته ولګي چې دا کوم نعمت موږ له الله را کړی و. خو چا څه چې ژوند شته او مور او پلار یې شته دی نو د رب نه ویرېږي مور او پلار په ټینشن کې ما اچوئ. د مور او پلار سره جنګونه مه کوئ، د مور او پلار بې عزتي مه کوئ. خو دا ډېر کم اصل انسان به چې دی د ښځې د لاسه مور پرېږدي. ابرو دلته یو جنازه وه، همدغې کونډې یو زوی غټ کړی و. ورونو راوسته دفن کولې د زوی ته سوال وکړو چې راشه لږ د جنازه باندې ودرېږه، پرې جنازې ودرېږه. ویل نیم تیار وته د مور جنازې له والله کراته که د چا زوی په هسپتال کې پروت وي دا مور ټوله شپه ورونه او ماشوم بچی که ده له ګاډی ورکړی شو که ده څه پیسې وي د ده سره مال و دی په دې شرمېږي چې د مور سره په کور کې خدمت وکړي. دی که د کوسړپ په شان ګرځي په ټوله دنیا کې په دې شرم نه ورځي، په کرکټو باندې، په کلبونو باندې، په فیسبوکو باندې. خو که د مور جامې وینځي، د مور څه پخلی وکړي، د مور څه خدمت وکړي، حیا پکې نه دا کار ورته بد ښکاري، زه پرې بدي به ښکاره شم. والله العظیم 8 او 9 بچي به وي او مور ورته مزدور ښکاري، ځان له لوښی نه رالي چېرې کاسه راوالي چې اوبه پکې ځان ته کښېني. جینۍ هم پرې لور هم پرې مور باندې امر کوي او زوی هم لګېدی بدماشي پې کوي. نو د رب نه ویرېږئ. دا ګورې د الله عذاب له دعوت ورکول دي. مخکې موږ یو خطبه کې ویلي وو چې د الله رسول فرمایي 3 قسمه دعاګانې الله رب العالمین نه رد کوي. یو د مور او پلار دعا او خیرې د خپلو بچو دپاره، د دې د بم مثال دی چې دی ووالي نو د 2 پیړو پورې ځای له نشي راتلی. او دویم بیا فرمایل چې نه الله رب العالمین فرض قبلي او نه نفل قبلي. نو د مور او پلار سره احسان کوئ، جامې ورسې استر کوئ، خدمت ورسه کوئ. که وسته الله درکړی او روزانه په لږه ډېره خرچه کوه چې ځان له څه خورې د خپل خوراک دې مور له راوړه. الله به ستا په علم کې، ستا په عمر کې، ستا په علم کې برکت واچي. او د امامانو کې د لوی لوی امامانو چې ډېر لوی حوصلې الله ورکړې وي، خو چې کله مور وفات شوله وایي ډېر زیات یې ژړل، ویې ژړل ډېر زیات. وایي دې شاګردانو ورته وویل چې ټول عمر دې موږ له د صبر تلقین را کړی دی او نن ستا دا زړه او سترګې یو شان بېږي. وایي هغه وفرمایل چې د جنت دروازې الله را کړې او دروازې رانه واغسته. دا د جنت دروازې دي، دا د الله نعمتونه دي. او چې کله هم د دې مور نه ساه وخیږي او جنازې والي بیا ورته پته ولګي چې دا کوم نعمت موږ له الله را کړی و. خو چا څه چې ژوند شته او مور او پلار یې شته دی نو د رب نه ویرېږي مور او پلار په ټینشن کې ما اچوئ. د مور او پلار سره جنګونه مه کوئ، د مور او پلار بې عزتي مه کوئ. د دې مور او پلار سره د هغه په مشاکلو کې مدد وکړئ. هغه یا بوډا شوی یا کمزوری شوی. دا زموږ او ستاسو د اسلام او د ایمان سبق دی.